درنو اوردونکو سلام پر تاسو هیلمند یم چې روغ او جوړ به یاست او د همدې هیلې په درلودلو سره د بیا هم تاسو ته د تور انجلۍ په نوم د ناول دویمه برخه دروم. هیلمند یم چې دا برخه هم واوري، خو مخکې تر دې لومړی ستاسو پام د تیرې برخې د پای د شیبو څو خبرو ته راګرځوم. وخت شي ورته سفید دواړه نجونې په ریړۍ کې سپرې کړې. نه پوهېږم د تورې نجلۍ غږ به ولې هر وخت تر ما و. ویل ستا نوم څه شی دی؟ ما ورته ویل حشمت. ویل یو زموږ د مور خپلوان هم حشمت نومیږي. دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده. فکر مې کاوه چې موږ ورته خپل نه ښکارو. لور مې په لاس کې د ریړۍ له څنګه روان وم. تورې نجلۍ په دویم ځل د مرستې غوښتنه وکړه، خو په دې توپیر چې دا ځل یې زه هم ورته منتظر وم. تورې نجلۍ لاس را اوږد کړ او راته ویل چې حشمته دا زما لاس خو ونیسه، بیریږم. شین سترګې نجلۍ وخندل. بیریږي؟ خندا یې بده راباندې ولګېده. لور مې صفي ته ورکړل، هغه هم ریړۍ ودروله او لور یې د کراچۍ یا ریړۍ په لاس کې ورکړ او د نجلۍ لاس مې ونیو. دا نو لومړی دروند مسؤلیت و چې راسپارل شوی و. هغه ایس دومره خوږ شو چې ځای ته په رسېدو مې هم نه غوښتل چې د تورې نجلۍ لاس پرېږدم. ورور مې رشکر یې بله. دوه خویندې، زما یوه او بل څنګ ته ولاړې وې. لرې په ټوکې د سیل تر ولاړو اوبو وروسته چاودې ځمکې ته کتل لکه د اسمان اوښکو چې مخ چاودې کړی وي. تورې نجلۍ پټو ته ګوته ونیوله. ویل حشمته هغه ولې؟ ما ورته ویل سیل راغلی و، اوبه یې همدلته جمع شوې وې او کله چې هغه اوبه وچې شوې ځمکه یې همداسې کړې ده. خور یې وویل راځئ نږدې ورشو. ما هم دومره بهانه غوښته، ورغلو او پر پوله ورته ودرېدو. بالې درنه اردونکو وموریدل چې حشمت ویل چې ما هم همدومره بهانه غوښته، ورغلو او پر یوه پله ورته ودرېدو. تر همدې ځایه مو تېره برخه اورېدلې وله. اوس هم ستاسو پام راګرځوم د توره نجلۍ په نوم د ناول د دویمې برخې اورېدو ته. وخت شي ورته. خیر، په دې وخت کې بیا مشر خور وویل چې دغه سیل نو ولې کورنو ته نه ده درغلی؟ ما ورته ویل هغه ځای وینې؟ غبرګو خوندو ځواب راکړ. هو هغه بیاله ده. ما ویل نه سای دی سای. تورې نجلۍ جالب راوکتل. ویل چې شای؟ ما ویل سای دی سای. په هماغه کې اوبه راځي او د باران ټولې اوبه په هماغه کې ښکته خواته ځي. که هغه نه وای نو کورونه به یې ټول وړي وو. راته ویل ولې لاندې کورونه نشته؟ ومې ویل شته. نو هغه پاخه دي؟ نه پاخه نه دي، خو همدا سای ښکته خواته نور هم کړی دی، ګنې پاخه کور نه هم ورته نشي تم کېدی. تورې نجلۍ بیا راته ویل ښه نو کله یې ویجاړ کړي دي؟ ما ویل هو هغه ډبرې وینې؟ ویل هو ولې؟ ومې ویل هغه د توتي کاکا باغ دی، ډبرې هم چپه کړي دي. توره نجلۍ لکه پر ځان چې ویرېدلې وي ویل هر وخت چې باران وشي سیل راځي؟ ما ویل هو خو کله کله ډېر وي. شین سترګې نجلۍ خلی راواخیسته او په ملګي یې څه لیکل. ویل څونه ښه لیکل پې کېږي. توره نجلۍ هم کېناسته، تورې سترګې رپولې، پورته یې راته وکتل. ویل تا ویل زما نوم څه شی دی؟ ورته مې وخندل. ستا نوم خو زما نه دی زده. ویل نه زه وایم ستا نوم څه شی دی؟ اوهو زما نوم خو حشمت دی. تورې نجلۍ په رمله زما نوم ولیکه او ویل حشمت څه نښه مې ولیکه. غږ مې ونه کړ. تورې نجلۍ ته مې وویل ستا نوم څه دی؟ اوږدې وریځې یې کش کړې، شونډې یې راغونډې کړې. ویل زما په لیکلو زده دی، هوښیاري مې خوښه شوه لکه ماته چې خپله وړتیا ښیي. ما هم دواړه ولیکل. تورې نجلۍ خپلې مشرې خور ته وویل چې ژمنې زه خپل نوم ښایسته نسم لیکلی، ته وګوره د حشمت مې څونه ښه ولیکه. زما او د هغې د نامه ډېر توپیر و چې د تورې نجلۍ له خولې به راووت. یو بیل کیفیت پکې و او یو بیل احساس به راته پیدا کېده. نه پوهېږم ولې، خو په لومړي ځل مې پر بدن یخې څپې راتلې. بې ارادې به مې زړه غوښتل وخاندم. صفي راغږ کړل حشمته راشه د ګونۍ خوله ونیسه چې ځو. ورغلم. صفي د ریړۍ منځ هم له رشکې ډک کړی و او برسېره هم ورباندې غټه ګونۍ کېښوده. خپل همزولي کلیوال محمود ته مې د هغوی د کابلي ماماګانو د لورانو پر سر غوسه راغلې وه. ښه ملګری مې و، خو کله چې به یې له کابله د ماما کورنۍ راغله ماښام به یې د کلي منځ کې له هغوی سره فوټبال کاوه او زه به یې نه ورګډولم. د فصل لخوا را روان و. دی هم په مخه راغی. نه پوهېږم نو په کوم غرور به د هغه له مخې په زوره تورې نجلۍ ته
وایم اوس به د کور مخې ته فوټبال کوو. دروغ مې وویل. ما توپ نه درلود خو خپل زور مې ورښکاره کړ. ماښام نږدې و. پلار او کاکا مې له اسماعیل ماما سره پورته دوکانونو ته تللی و. توړۍ په برنډه کې ناسته وه. مور او میګل دواړه ورسره ناستې وې. مور مې راغه کړ. زویه ته ورشه دا مه کړه دې ورته ووایه چې توړۍ مې راغلې ده. مور ویل چې رای دې شي. په ډیره سخته به مې خبره منله. لیونی وم ژړل به مې هم. مور به په بسم الله را سره چلېده خو وهل به مې هم ډیر خوړل. ما د تورې نجلۍ د لاس نیولو لپاره همدا موقع ولیده. لومړی ځل و چې د مور خبره مې په لومړي ځل ویلو منلې وه. د تورې نجلۍ نوم اخیستلو همدا بهانه وه. د تورې نجلۍ نوم مې واخیست ورته مې ویل چې راځه. مور مې ویل هغه څه کوې یوازې ورشه. ما وویل باو وی ولا که ورشم. بیا یې راته ویل هله زویه ورشه. ما وویل ځم خو تنها نه ځم. مور مې وویل ورشه زویه هله له توړۍ دې نه شرمېږې. توړۍ په خندا په کندهارۍ لهجه راته ویل یا زما د خو مني کنه حشمت جانه. خیر ځړېدلی سر راووتم. دا ما کور د کلي په سر کې و. پر لار نه یم پوهېدلی. نه پوهېږم ولې. فکر مې کاوه چې توره نجلۍ له ما پرته په کور کې دقیږي. همداسې و. زه چې راتلم هغه زموږ د کور شاته راغلې وه او د ونې څنګ ته ولاړه وه. له لارې مې سترګې ورباندې ولګېدې. رامنډې مې کړې. د هغې حرکتونو ته به مې چې کتل نو فکر به مې پر ځای و. خو کله به مې چې د دوی او خپل ژوند ته کتل نو اشتباه مې کوله. شېبه وروسته د موټر غورا شو. اسماعیل ماما پلار او کاکا مې هم له دوکانونو څخه راغلل. زموږ برنډه مې یادېږي تل به پکې خوشحاله کورنۍ ناسته وه خو په هماغې ورځ به د خندا او خوشحالۍ له زوږه وشورېده. زه لرې ناست وم. بغل ته مې سپرنګي کټ ایښی و. غوښتل مې توره نجلۍ مې څنګ ته راشي. هو هغه راغله او زه یې دې ته پرې نه ښودلم چې غږ ورباندې وکړم او خپل څنګ ته یې راوواړم. زه څنګ ته ایښي سپرنګي کټ ته پورته شوم. دواړه پښې مې ځینې راوځړولې. توره نجلۍ راغله او تر څنګ مې کېناسته. زما لاس د تورې نجلۍ د مینې ډک لاس ته اړتیا درلوده. غوښتل مې لاس یې په لاس کې ونیسم خو دا جرأت مې ابدا نه شوی کولی. د تورې نجلۍ سترګو ته به مې کتل. د هغې سترګې نهایتا ډېرې ښایسته وې. نیولې ساه به لا ښایسته کوله. هغې چې به کلم زما نوم اخیست نو فکر به مې کاوه چې د نړۍ پر سر تر ټولو خوشبخترین انسان زه یم. چې لیک به یم فیصله واخیسته زړه مې غوښتل ځان ووژنم. ساه به مې غوټه غوټه کېده او حواس به مې جامد شول. په مغه کټ چې زه ناست وم او د ماشومتوب په وړو وړو هیلو کې مې د تورې نجلۍ د خپلولو لوی لوی خوبونه کتل. دا هم راغله څنګ ته مې کېناسته. هغه وخت و چې په لومړي ځل مې فکر وکړ مین شوی یم. ځکه یو په یو مې په زړه کې دې ارمان غځونې کولې چې ژر ځوان شم او تورې نجلۍ ته ووایم چې مینه در سره لرم. دواړو اسمان ته کتل. له ستورو ډک و. زما ښۍ پښې د تورې نجلۍ نیم لاس او پښه لمس کوله. تک شین اسمان به ښایسته ستورو پړکاوه. یو یو وار به د خندا غږونه م راغلل. ور وبې مې کتل. دوی ټول پر توړیو راټول ول او د هغې کیسو ته به یې کله وخندل او کله به ورته خاموشه غوږ نیولي ناست ول. ما تورې نجلۍ ته د ستورو کیسې کولې. ورته ویل مې چې اسمان کې کله کله ستوری منډه اخلي. کله چې کوم ستوری منډه اخلي مور مې وایي چې کوم نیک سړی مړ کېږي. توره نجلۍ حیرانه شوه. ویلې ولې؟ ما وویل نه پوهېږم. مور مې وایي چې نیک خلک ستوري دي. دې کیسو کې څو وارې غږ راغی راځئ ډوډۍ ته. خندا او غږېدا کمه شوه. دوی دننه ډوډۍ خوړلو ته لاړل. موږ لا هم کیسې کولې چې له خونې مې د پلار غوسناک غږ راغی. ویلې ژر راځه ډوډۍ ته. تورې نجلۍ سوکه پښه راښکته کړه او ما هم په غبرګو په سپرنګي کټ کې ټوپ کړ او را غوځار شوم. یو غږ مې واورېد چې بیا مې په هماغه انداز کې د چا مهربانه او له زړه سوي ډک غږ وانه ورېد. راته ویې ویل پښې به دې خوښ شي. له ډوډۍ خوړلو وروسته چې به کله له جوماته راغلو نو په چوتره کې به مو چای څښل. تر ډېرو به ناست وو. نن مې هم تمه وه چې له ډوډۍ وروسته به بیرته چوترې ته راځو نو به له تورې نجلۍ سره پاتې کیسې وکړم. موږ لا ډوډۍ ته ناست وو چې ملا صاحب اذان وکړ. زړه کې خوشحاله هم شوم ځکه څو پورې چې ډوډۍ خلاصېږي نو جومات هم تېرېږي. هماغسې مو وشول. څو مو چې ډوډۍ خوړله له جمعې شاوخوا 20 دقیقې تېرې شوې وې. دسترخوان ټول شو. مور مې له دې خاطره چې د چایو په اړه د میلمنو نظر واخلي ویې ویل تور چای راوړم که شین. پلار مې اسماعیل ماما ته وکتل او ورته ویې ویل چې تر لمانځه وروسته به یې وڅښو که څنګه؟ اسماعیل ماما وویل او ښه خبره ده. له لاس مینځلو مې ډېر بد راتلل. هر شپه به ما او صفي د لاس پاچولو سره نښتي وو. یوه شپه مو هم له جنجال پرته د لاسو به نه وې راخیستې. خو نن مې په خپله غوښتل ځان فعال وښیم. چلمچي او د اوږده چوشکې لرونکې کوزه مې راواخیسته. میلمنو ته مې د لاس اوبه راوړې. کله چې تورې نجلۍ ته ورسېدم راته ویې ویل چې وبخه اول ځل و چې له داسې یوې کیسې سره مخ کېدم. نه پوهېدم څه ځواب ورکړم خو سوکه مې ورته ویل چې پروا نه لري. توره نجلۍ موسکی شوه او په خوږه ژبه یې راته ویل چې هیله نه کوې؟ ومې خندل او غبرګه مې کړه. هغه بل چا کړې ده. توره نجلۍ غاښونه سپین کړل. ویې خندل. ویې ویل هی لیونی یم. د لاس مینځل خلاص شول. ټول پورته شول.
ویلې لمونځ به په چوتره کې وکړو. چوترې ته لاړو. تور نجلۍ مور او خور یې لا هم په همدې کوټه کې ناست ول. زه هم ورسره کېناستم. تر ډېرو پورې ناست وو. مور مې راغله خپلې خور ته وویل چې موږ به چای د باندې وڅښو او نارینه به دلته کښېني. توړۍ مې وویل چې هو ښه ده، عمه هم راغلې ده، هغې دلته ډوډۍ هم سمه ونه خوړله. دوی ټول چوترې ته راووتل. ما هم ژر ژر چوتره کې لمونځ وکړ. چای مې میلمنو ته راوړ او بیرته د باندې راووتم. توره نجلۍ تر ټولو وړاندې بالښت ته ناسته وه او سترګې یې په اسمان کې خښ کړې وې. ورغلم تر څنګ یې کېناستم. ورته مې وویل چې خوب درځي؟ ویل نه، ګورم چې نن څو کسان مړه کېږي. ما ورته وخندل. ورته مې ویل چې نه داسې هم نه ده، په ډېر وخت کې کله کله یو ستوری منډه اخلي، هر کله داسې نه وي. حیران یې راوکتل. ویل نو د ورځې خو خورا ډېر خلک مړه کېږي. ما ورته ویل ما درته ونه ویل چې مور وایي نیک خلک ستوري وي. شونډې یې بوڅې کړې، ځان یې کش کړ. هو رښتیا ټول خلک خو ښه نه وي. بیا مې ورته ویل ښه چای څښې؟ ویل نه خوب راځي، زه باید ویده شم، خو لکه چې دلته تاسې ویده کېږئ. ما ویل نه پروا نه لري، موږ به دننه ویده شو، ته پرېوځه، زه به درته جای جوړ کړم. تورې نجلۍ وویل زما هلکان هېڅ نه خوښېږي، خو ته ډېر ښه هلک یې. ومې خندل. ومې ویل زه د ورونو خور یم. تورې نجلۍ شونډه تر غاښو لاندې کړه. په عجیب او غریب انداز یې وویل هو په رښتیا هم هېڅ داسې احساس نه کوم لکه ته چې هلک یې. بیا ما ورته ویل ښه نو زه به درته جای واچوم. مور ته مې ویل مورې هغه وایي چې ویده کېږم. توړۍ خپلې لور ته وکتل. ورته ویې ویل ورشه دننه کوټې ته، دلته مه پرېوځه، څه شی به دې وچیچي. ما ورته ویل موږ هر وخت دلته پرېوځو، هېڅ شی هم نشته. تورې نجلۍ خپلې مور ته ویل چې نه مور زه دلته ویده کېږم. ژر ولاړم، خپله نالۍ بالښت او بړستن مې راواخیستل، ځای مې ورته جوړ کړ او دې ته مې ویل چې راشه ویده شه. تورې نجلۍ بړستن پر سر ورکش کړه او ویې ویل ډېره مننه حشمت جانه. توره نجلۍ بېغمه ویده شوه. خو له هغې شپې وروسته نه یوازې زما په ژوند کې ډېره بدلونونه راغلل، بلکې خوبونه او خیالونه مې هم هېڅ په خپل حال پاتې نه شول. خیر سهار شو، ناشته مو کوله. اسماعیل ماما وویل چې غزني ښار کې به سړی چیرته چکر ته لاړ شي. پلار مې ورته ویل چې دلته خو له زیارتو پرته بل هېڅ هم نشته، او که زیارتونو ته راغلی نو دا د ژوندي زیارتونه خو دې وکړل، مړي څه کوي، هغوی پرېږده خپل کار به کوي. اسماعیل ماما هم چندان پر زیارت باور نه درلود. ویلې والله که ما ته هم چندان خوند راکوي، خو خوښي نه دې وایي چې یو ځل ورځو بیا نو روان وي له خیره کابل ته. پلار مې ورته ویل نه دومره اسانه خو نشي رانه تلای، د خدای زور لاره مو وهلې ده او اوس به له یوې شپې وروسته راڅخه ځئ. نه هیڅ امکان نه لري، حد اقل 2-3 شپې خو به راسره پاتې کېږئ. اسماعیل ماما وویل نه ولا کارونه مې ډېر دي، خو ستا له خوینې سره مې ژمنه کړې وه چې کابل ته به یې بیایم. له 2 شپو څخه ډېر په کابل کې هم نه پاتې کېږو، بیرته ځم، هلته مې بیخي ډېر کارونه دي. زه ورته یوازې یم، بل داسې څوک هم نشته چې هغه ته یې وسپارم. خو چې پلار مې هر څومره ورته وویل ویې نه منله. خیر دوی د روانېدو لپاره په تیاري بوخت وو، خو زما په زړه کې تازه بل شوی اور وار په وار شغلې زیاتولې. شیبه په شیبه مې زړه راتنګېده. لومړی ځل و چې داسې یو احساس راته پیدا و. تر دې وړاندې مې هېڅ کله په دې ډول زړه نه و تنګ شوی. ښځې معمولا په تیارېدو کې ډېر وخت باسي. اسماعیل ماما زما له پلار سره یو ځای د کور مخې ته موټر کې کېناستل. هارن یې وکړ. توړۍ هم ژر ورووتله. له مور او امې ګل سره مې مخه وکړه. موږ هم ټول ورسره تر دروازې پورې لاړو. توړۍ لاس راکړ، په سر یې ښکل کړه. ویې ویل خدای په امان زویکه. توره نجلۍ چې د موټر دروازې ته نږدې شوې وه بېرته یې رامنډه کړه، لاس یې راکړ. دا نو هغه ترخه مخه وه چې په لومړي ځل مې تجربه کوله. ټول موټر ته وختل. زه لږ له دروازې راووتم. سترګې مې په توره نجلۍ نښلولې وې. هغې هم ښیښه ښکته کړه، شونډې یې وخوځېدې او د مخیښې په دود یې لاس راته پورته کړ. خیر ښوونځي ته له تګه د اوړي رخصتیو بېغمه کړی وم. زړه کې مې بې وخته عجیبو او غریبو فکرونو غځونې کولې. زړه مې ډېر نارام و. غوښتل مې د تورې نجلۍ له مخخې پرته د هغې ټولې خاطرې زړه ته راولم، ورته وغږېږم، راته وغږېږي، کیسې سره وکړو او تر عمره د یو بل سترګو ته وګورو. په لومړي ځل د یو چا مخخې دومره بد اغېزه راباندې کوله. بام ته وختم. پر ګمبدو د جوړ شوو کوټو بام ته پورته شوم. موټر یې لا د زمري دوی کور ته چې د کلي په سر کې ورسېدلی و. موټر مې لکه جنازه پاخه سړک ته تر خطوب اوښکو بدرګه کړ. څومره چې موټر لرې کېده هغومره مې زړه م راتنګېده. په مغه کچه مې ستونی م ډکېده. د موټر د پناه کېدو وروسته همالته پړ مخې پرېوتم او چې څومره مې په وس کې و دغومره مې ډېرې اوښکې تویې کړې. نه پوهېدلم ولې، ځکه تر دې وړاندې مې هېڅ کله هم د یوازیتوب داسې احساس نه و کړی. حتی په کور کې له مور پرته پاتې کېدو هم داسې احساس نه و راکړی. ګرمي وه. له بامه راښکته شوم. د جومات مخې ته راغلم. قاري منیر زموږ په جومات کې له ملا صاحب نه درس ویل. خدای شته ډېر مهربان هلک و. ما ترې د قرآن کریم آخري سپاره هم یاد کړې وه. ډېر احترام مې ورته درلود. د جومات مخې د توت غټې ونې لاندې په برګه درۍ ناست و.
توره چای جوشه له 2 پیالو سره مخ ته یې و سلام ورواچو په شد او مدي وعلیکم سلام ویل حشمت جانا څنګه یې ما ویل خیم قاری صاحب خنخ کاری پر سترګو مې لړاسونه راخش کړ او مې ویل نه خیم قاری صاحب ویل دلته راشه نګدې ورغلم بیا ویل ولې دې ژړلې دي ما ویل نه نیمه دې ژړلې نن تر ډیره بيدوم قاری صاحب خبر راغوسه کړ ویل مقصد چې وهل دې نه بخوړلې ترخه مسکا مې وکړه او مې ویل نه قاری صاحب هغه خبره نه ده لځان سره مې ویل چې کاش چې وهل مې خوړلې وای هغه و چې محمود هم راغی بیلچې په لاس کې و سلام وکړ لو علیک سره مې ورته ویل چې چیرته ځې سوړ جواب یې راکړ لکه پرونی چلن مې چې خنوي ور باندې لګېدلی ویل ابا سره مې وبه لګوم هغه سره مې ټینګه ملګرتیا و کله به په وړو خبرو سره خپه هم شو خو ډیر دوام به نه کاوه ما ویل زم در سره زم په لار یې راته ویل چې پرون ته او صفي سره نجونې څوک وي ما ورته ویل د توړي لورانې مې وي نن ولاړې راته ویل پوه شوم چې تللې دي ځکه د قاری منیر سره غپ لګاوه غني پرون مې هم در باندې پام وو یو سلام دې مرانه کړ په خبرو کې مې ورته خپل ګډ وډ احساسات هم وویل خبره مې ورته جالب شوه ژری ویل هو رښتیا زموږ له کورام چې کله صبره دوی لاړ شي 2-3 ورځې سخت بقیم ورسته بیرته سمېږم خبرې یې خوند راکړ په بیړه مې ورته ویل چې نو تام داسې ویل کزه شیم د لختي ترڅنګ پروت چمپ لغته ووهه ویل تر دې هم ډیر دغه ورځ زما او د محمود د ملګرتیا تارونه لاټینګ شول لا مو په یو بل ډیر باور پیدا کړ لا مو یو بل سره د زړه خواله ډیر شوه او لغه ورسته به ښوونځي ته هم یو ځای تلو راتلو او هر مازدیګر خو مو بندار فرض بللی وو خیر د دې ورسته مې نو ښوونځي کې هم فکر آرام نه وو ټول فکر مې د تور انجلۍ خیال ګرځېدلی وو حافظه مې لکه فرمټ شوې چې وي د همدې له یادونو پرته پکې بل هیڅ هم نه وو او د همدې په اړه مې له فکر کولو پرته بل پر هیڅ هم سر نه خوګاوه زوم او له تور انجلۍ سره د راتلونکي ژوند رنگین خیالونه او خوبونه خیر د شپږم ټولګي وروستي امتحان په توګه مې د ساينس ازموینه ورکړه له ښوونځي کور ته راغلم مور ته مې چې په چوتره کې غنم پاکول وویل چې موري چای شته ویل هو زوی چای تیار په ورسي کې یې خیره چای مې راواخیست په دیوال کې یې لرګینې الماري نه مې باډي چوبي ثانیو ټایپ راخته کړ اف ام راډیوګانې کمې وي او هغه هم په خالی انتن نه نیولې وګد وایبر مې پستن کې ور بندول او هغه به مې پورته په مخ پورې ونکلاوه سو اف ام موډ راډیوي چینل نه پرې ونیسم مخکې به مې مست موزیک اورېده مهمه نه و چې څه غږوي خو اوس مې ټول خاصیتونه بدل شوي ول راډیو مې چالانه کړه مور مې راغه کړل زوی المارۍ کې مې شنه ممیزم درته ایښي دي هغه هم در واخله نیمې ستا او نیمې صفي دي ما وویل سمه ده موري د راډیو ستن مې تاو کړه هیڅ خپرونې او سندرې خوند را نه کړ ام څپه مې ونیوله بي بي سي راډیو کې د تکړه استاد دا سندره تازه شروع شوی و چې زما په زړه کې اوسه زما ښایسته جانانه تا یادوم جانانه ما یادوه جانانه دومره خوند مې بیا له بلې سندرې څخه تر اوسه نه دی اخیستی کټ مټ لکه ماته چې وایي له هغه وروسته پوه شوم چې په سندره کې تر ټولو مهم څه شعر دی شعر او باید همداسې په سوز او ګداز وویل شي لکه ټکر استاد چې ویلی وروسته له هغه مې د ټکر ټولې سندرې یوه واورېدلې او هر یوې ته به مې زړه خالي کاوه خیر سهار له لمانځه وروسته په وړه کوټه کې ویده وم پلار به مې نړۍ دا وخت هیڅ کله نه قضا کوله د داود جنبش په دې غږ راویښ شوم چې نړۍ دا وخت په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا د خدای په امان پلار مې راډیو ګول کړ او غږ یې کړل چای ژر تیار کړئ بیا به په 1 ساعت کې ستاسو تیاری نه ختمېږي مور مې وویل سمه ده سړی ټول کارونه مې خلاص کړي دي یوازې هلکانو ته کالي په غاړه کې وراچوم بس خلاص دي راووته په ما یې غږ وکړ زویکه جګ شه زه به د ماما کره دي د ماما کور ته ډیر نه خوشحالېدلم خو اوس مې فکر بدل شوی وو هغه د لویانو په خبره غوره و چې ځای مې بدل کړی وای ژر راپورته شوم کالي مې په بستره پراته ول راوا مې خستل او دهلیز ته راوتلم په کونج کې وړه جوړ شوي تشناب ته چې په خامک جوړ شوي پرده پرې راځوړندول ور وختلم ژر مې په سر او ځان اوبه تېرې کړلې او کوټې ته راغلم پلار مې د خوږ چای پیاله نیمایي ته رسولې وه غټ غوړپ یې ځینې وکړ او ویې ویل هله بچی مور ته دې ووایه چې ژر د چای مای وخوره چې ناوخته دی د کوټې په لخه کې مې پښه ایښې وه چې راغږ یې کړ اهو رښتیا بام ته وخیژه وګوره کله چې موټر د ښکته کلي منځ ته راورسېد غږ راوکړ چې ځو ما وویل سمه ده چوتره کې مې په مور پسې ورغږ کړل مورې و مورې چېرته یې له پورته کوټې غږ راغی دلته یم څه وایې زویه په دروازه کې ورته ودرېدم ورته مې وویل چې لوی کاکا وایي چې ژر ځان تیار کړه چې ناوخته کېږي سر یې وښوروه او په غوسه یې وویل ورته وویل چې سمه ده یو خو دې خدای له تا سره څوک چېرته نه بیایي د تګ تر وخته مې غوښې راتویې کړې 10 دقیقې بلا نه وي تېرې شوې چې د ښکته کلي منځ کې د خان موټر هرن وکړ پلار ته مې راغږ کړل لوی کاکا موټر راغی
ژر ښکته راغلم. مور مې هم هغه و چې د خوږ چای پیالې نه 2-3 غړپونه یې کړي ول. پلار مې لونګۍ تړلې وه، جورابې مې پښو کړې ولې. مور ته مې په غوسه وویل چې ښه مې درته وویل چې کار دې ژر خلاص کا. مور مې سر وښوراوه او ویې ویل سمه ده نه چکم زه چې ځو. پلار مې څادر 2 پټه کړ او کلک یې وټکاوه. ویې ویل زه ځم ژر پسې راځئ. مور مې نیمې پیالې چای سره یو څو مړۍ وچه ډوډۍ تر ستوني ښکته کړه او راپورته شوه. ویې ویل زه چې ځو زویه، پلار به دې بیا غوسه وي. راووتو. د رحمت کاکا د فصل دیوال سره ولاړ و چې موټر هم راورسېد. موټر ته وربختو، ډک و، ځکه خان به یوازې یوه څوکۍ د لوی کاکا لپاره خالي پرېښودله. مور مې د پلار په ځای کېناسته، زه یې مخې ته ودرېدم. روز الدین کاکا زموږ تر شا په څوکۍ کې ناست و. جګ شو. پلار ته مې په خندا وویل چې ډاکټر صاحب راشه دلته کېنه. زه خو شکر تر اوسه لا ځوان یم. په پلار مې دا خبره بده لګېده چې ګوندې سپین ږیری یې. روز الدین کاکا ته ویل چې وګوره مردارشوي ته ما ته سپین ږیری وایي، ارمان چې داسې عصري نه وای. بیا پوهېدم چې څنګه ځواب درکړم. موټر کې ناستو خلکو وخندل. روز الدین کاکا پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب مریضان خو به دې نه وي؟ پلار مې ورته ویل نه روز الدین کډه مې د ځي د اخندزاده صاحب کره شکر دی مریضان نشته. روز الدین ویل ښه شکر دی زر وارې خود دې ولاړ شي. نه پوهېږم چې اوس به وي او که نه، خو هغه وخت دا جانداریانې ډېرې وي، هیڅ ضرورت به هم نه و، خو دوی به بیا هم غوښتل پر اصل د موضوع ځان خبر کړي. بالاخره ښار ته ورسېدو. خان پلار ته ویل چې ډاکټر صاحب زه دې رسوم، خو د روز الدین ممیز به تر منډي پورې یوسي، هماغسې به ته هم تر دواخانې ورسوم. پلار مې ورته ویل ډېره به ښه شي، خدای دې ونازوه. خان کاکا دې خدای ژوندی لري سخي سړی و. خدای شته پلار به مې ډېر نازاوه. د دواخانې مخې ته یې ښکته کړو. د پلار شاګرد هم د دواخانې مخې ته ولاړ و. پلار مې کلیګانې ورکړې او ورته ویل چې بشرمله زویه ته تر هغه وخته دواخانه خلاصه کړه، یو داسې ښه ډګروالي شی هم راته راوړه، زه دوی رسوم بیرته راځم. اډې ته یې بوتلو. سلطان خولۍ په څټ کې ایښې وه. د پلار په لیدو یې خوله چینګه شوه. ویې ویل ډاکټر صاحب والله بالله یادېدې مې، ښه شوه چې ومې لیدې. پلار مې ګرم روغبړ ورسره وکړه. ورته ویل چې سلطانه وروره دوی به در سره ورسوي او د اخندزاده د کور مخې ته به یې ښکته کړي. سلطان وویل شل وارې، خو که خور نه په تکلیف کېږي زما نوبت یو څه ناوخته دی. پلار مې مور ته وکتل. مور وویل نه نه څه تکلیف دی، تر هغه چې بیا تر کوره په پښو ځو ښه ده منتظر به شو، دا خپل سړی دی. سلطان د زاړه شنه پلنګوچ دروازه خلاصه کړه او موږ یې په شاتني سیټ کې کېناستو. پلار مې شیبه وروسته 2 پیالې ترموز او کیک راخیستي ول. ویې ویل تاسې سهار چای ونه څښه، تر هغو چې ځئ دا وڅښئ. په ترموز او پیالو پسې وروسته هلک راځي، سلام کوئ، خدای مو مل شه. د کلي موټر دی، ته به وایې په غوجله کې ناست یم. د موټر له ډالۍ څخه د موږانو ډډوزې لټېدې. بالاخره موټر یې تر سپوږمو ډک کړی و. سلطان غږ کړ څوک خو به پاتې شوي نه وي؟ ټولو وویل نه انشاءالله، کوي هم نور نو په سر راکېنوې که څه بله، ځه په خیر. خیر له ټولو یادو مشکلاتو سره سره هغه سفر و چې راوروسته مې د خوښې په شیانو کې یو هم د موټر اوږد سفر اضافه شو. نو ته ټوله لار به مې څه خیالي ماڼۍ نه وي جوړې کړي.